الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور د ایران څخه پوښتنه کړې ده چې دلته زما د یو شیعه نجلۍ سره شناخت دی، هغه راته وایي واده راسره وکړه، آیا د سني او شیعه نکاح صحت لري که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کم چې هغه شیعگان دی چې دوی حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما ته مرتد وای او یا ورته بد رد وای، او همداشان دوی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګوي او یا دا وای چې جبرائیل امین علیه السلام غلط شوی دی په وحیو کې، وحی باید علی رضی الله عنه تراغلی وای. داسې عقاید چې لري نو د هغې سره نکاح بالکل صحت نه لري. نه سني نجلۍ شیعه کولی شي، نه شیعه نجلۍ سني کولی شي، د دوی په منځ کې نکاح فاسده ده. امام ابن عابدین الشامی رحمه الله پر رد المحتار کې وای نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنها. د هغه چا په کفر کې شک نسته چې څوک سیده عائشه رضی الله عنها ته بد رد وایي او هغې ته کنزل کوي، او اعتقد الالوهیة فی علی، او یا د علی رضی الله عنه د الوهیت عقیده لري، او ان جبریل غلط فی الوحی، او یا دا عقیده لري چې جبرائیل علیه السلام په وحیو کې غلط شوی دی. دغه شان بعضې نور کفري عقاید چې هغه صریح د قرآن کریم څخه په خلاف وي د دوی سره نکاح صحت نه لري. رد المحتار 4 جلد 213 صفحه، او همداشان فتاوای رشیدیه 244 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.